یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چې هلکه څوک مولا نه کوي، قدر کې مولا پیدا شو نو تبا کوم. وی جی نه کوم، موږ مولا توب نه توبه ده. پټه صلاح کړې ده چې د دې نواب مطلب څه دی، راځي پټ پکې یو مولا کوي. پټ یو سړی هندوستان ته لېږلی دی او لسته کاله کې ښه عالم شوی دی او کلي ته راغی. چې راغی نواب ته وایي چې جی مونږ کې خو یو مولا پیدا شو. وی څوک دی؟ وی فلانه. وی تاسو یې راولئ؟ نو د نوابانو ته که خیال وکړي دا غټې متکې پرتې وي. متکه پېژنئ؟ غټ بالښت، لوی کټ او غټ بالښت او توره رئیس دی دا او په بالښت کې داسې ایښې ده او مولا یې وله راوست. ها مولا صاحب کوم ځای کې د علم وکړو؟ نواب ورته د نوابانو خبرې مې اورېدلي چېرته؟ د خانانو خو به مې اورېدلي که نه؟ خان نواب علم دې وکړو؟ او جي هم دی عالم شوی. او جي څه خو پاتې نه دي؟ نه جي یو ټکی هم نه دی پاتې، ټول کتابونه مې خلاص. ویل ګوره ملا صاحب څه به پاتې پکې؟ ویل نه جي بلکل. بس تورې ته لاس کوا نواب چې دې سټ ته والا برابر کړی. ویل تا ویلي چې خدای یو دی؟ خو چې داسې کوي تا ویلي چې خدای؟ ویل نه جي ما خو نه دي ویلي چې خدای یو دی. بس توره نواب کېښوه. کلي خلقو ته وی ما چې درته وی چې مولا جوړ نه کوي، که دا مولا وی نو د تورې په کتو سره د خدای د یووالي نه انکار وکړو که ونه. ځای وی ما تاسو ته پېژندلي وی چې تاسو کې که مولا جوړم شي توره به نه شي کولی. نو عزیزانو تورې مورې به ټولې درته پته ولګي او د ملک به ګورې چې جس کی لاټھی اس کی بینس. دا ټول به د خان د خولې نوکرانی تماشه به وکړي په دې څو ورځو. نو دا زمونږ د ژوند حال دی. پاتې شو دین. دین عزیزانو چې مونږ ځان ور سره پوره مانوس کړی نه او دینم زده کړی نه، نو تر هغې پورې خدای سره هم زمونږ ګډ جوړ نه جوړېږي. نو چې هر کله دین دې زده نه کو خدای سره دې ګډ جوړ نه دی جوړ او دنیا کې دې دا حال دی، نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر. القاء عرفانی پورے میں در تارس کولو چې قرآن کی آیات راضی یمحو اللہ ما یشاء. اللہ محوکی اغا شے چې کم د در رضاوش. لوح محفوظ چې سلی کلی دی چې د خدای رضاوشي نو اغا محوکی داغه په ځای نور سولی. دا دغه کار. مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه یو. نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه ده او مراقبه کې عزیزانو داغه نظر په لوح محفوظ پرې وته. اوس دا 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې مراقبه دا اغا علم دے او اغا شان دے چې دی وخت کې مونږه پیژنوم نه پی زبزوز دا خبره درته کوم. زما دا یقین دی چې تاسو په پوهیږئ نه، دا می یقین دی. پیژنده خو پرې دا می یقین دی چې پوهیږئ په نه چې مراقبه څه ته وایي. نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې دا هغه وحی عرفانی او وحی القایی ده په لوح محفوظ نظر پریوتو. نو دا د زامنو استاد چې کومو مولانا طاهر سے دا پاس په لوح محفوظ لیکلو شقی. شقی معنی بدبخت. نو ډېر خپه شو او خیال یې وکړ چې دا سړی خو زما د زامنو ډېر خدمت کوي او په لوح محفوظ چې بدبخت لیکلی دی د دې نتیجه دا چې آخر الامر به دی جهنم ته. نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته د خپلو بزرګانو اقوال رایاد شو چې د نیکانو په دعا باندې الله پاک تقدیر هم رد کوي.
نو تقدیر کی بیا دو قسم دی. تاسو علم کلام وینا خو پریدا او کتیم پریدا خو بہرحال تقدیر کی دو قسم دی. یو تقدیر مبرم دے او یو تقدیر معلق دے. نو تقدیر معلق چه دے الغا اللہ پاک د نیکانو په دعا باندې رد کی. لکه حدیث کې راځي چې یو سړی نیک کار کوي چې د داو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. نو یو داسې کار تی وشي چې بیا د داو د جهنم منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. بد کارونه کوي چې د داو د جهنم منځ کې یو لیش فاصله ای. یو کار تی داسې وشي چې بیا د داو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې. کیس پتہ نہ لگی. مقبول عبادت پٹول عباداتوں کے پٹتے ایس پتہ نہ لگی چدا اللہ زیادہ رضا چدا غا پتشی کے دا. جماعت نہ براوتے 200 نفل بدی کری تسبیح بدی اڑولی خوچی جماعت نہ روزے لکه بده داسې څه تیر شوي چې یاره نن خو مې ډېره خواري وکړه هغه هر څه دې لاړه دوره شو. بار چې لاړ شي یو سړی به ولاړي د ننبئي دکان سره چې وګیا او یو اتانې راوالی او د ننبئي نه ورته یو روټۍ والی ورکړ. امنځونه به دې په مخ درویشتې شوي او په دې یو روټۍ به ستا او د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. نو مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دې د پاره ده چې یو نیکۍ تبنه اسره کې هر نیکۍ تب ورتر غاړه وځي. هر نیکۍ دا بنوي چې دا لاره کې کانه پروت ته دا بلا څنی کی مړه خو زخ پته واړه نه زرګونه منځونه بستا یو طرف ته لارې نه کانه دی خوا کول چې تپی سوک تیندکو نه خوري دا اب لری شي او دا به قبول شي په دې به جنت تلار شي. ما خبره پوهیږم. نو مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی هیڅ پته نه. عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم. عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم. خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي. معشوقي عاشقان خو ډیر زیات دي. اوس دا هیڅ پته نه لګي چې د معشوقي منظور نظر څوک دی. اس پتہ یو معشوقه ده او زرګونه عاشقان او د معشوقې په نظر کې څوک دی دا پته یا خدای ته پته ده یا د معشوقې اړه ته پته ده چې دا غیړه چا سره. نو زما عزیزانو مجدد الفسانی رحمت الله علیه دعاګانې شروع کړې چې بار الہ دا سړی خو ډېر محنتي او خواري کښ سړی دی او په لوح محفوظ شقي لیکلی شوی دی. خدای ته په کرم او مهرباني څه زمانه پس مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته پړه کې القا وشوه چې مراقبه یې وکړه چې په لوح محفوظ یې وکته نو د شقي په ځای سعید لیکلی شوی یعنی د نیکبخت بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی. ڈاکٹر اقبال ہوئی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں یہ خاکی افری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس علماء لکی چې تقدیر مبرم کی بیا دو قسم دي. یو تقدیر مبرم په لوح محفوظ او فی علم اللہ. یو تقدیر مبرم دیتا ہوئی
چې دا الله په علم کې معلق وي او په لوح محفوظ مبرم لیکل شي. نو دغه مبرم چې دا الله په علم کې معلق وي دام دا الله والو په دعا باندې رد کی. عزیزانو دعا ډیر خشه او هغه دعا ډیر خشه ده چې تنه او تا پسې پشي شازو کوم تنه ته خبرم نه او تا پسې پشي شا. یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه دا پیرانو میرانو لچ ورشه صاحب دوانه به منو باسي موټي والا گرم کینو یا الله دا هسي اكو بکو دي چې تنه خبرم نه او ز تا پسې پشي شا دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابی راغه عمره تروانم دعا راتاو هغه دعا بدر توکم ان شاء الله چې تلار شي ورته یا اخیا یا اخیا لا تنسانا فی دعائک اے رور گوٹیا چې التما دعا نه ایرنی التما د پارم دعا. عمر فاروق دعا ډیر خشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي. علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډیره قبول ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکي لا سوچته او کنه اوچته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلای. ٹھیک شو. یو د جمعې په ورځ حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ یو داسې وخت دی سار د نور خطو نوالا د جمعې په ورځ تر نور پرې وته پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړی هر دعا ور سره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلای. نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وګوره اللهم رب هذه الدعوه التام اذان نرستو دا دعا وی خلق وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا. پیغمبر فرمایلی دی چې د اذان نرستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما غ مقام محمود تولې. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبرم ورته محتاج. زما په خبره پوهیږي کنه نو زه تا د احتیاج نه بار خو نه یو کنه مونږ خو 24 غنټه خدای ته محتاج 24. تاسو خیال را که تاسو خیالو کې زمونږ د ملک جګړې دي صاحب مانځه نرستو دوا شته او نشته او کوا او مکوا او کنه. یو ورځ دلته یو طالب ماته وی ویره تقریر خو دې ډیر خو کو خدا سنت نرستو دي چې دوا وکړنو دغه لګه خانوا زال تستړې مم یو چې دا منځو شي دلته مانه مسلو تاسو کوي بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شي مورتل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې کستا ورته حاجت نه مې کوون خو ما متنګوا کستا ضرورت خدای ته نه کنه مې کوون. نو بس 4 دی خي اوچت پاسې $،
سنتو نرستو دوا عزیزانو دا یاد لرئی مفتی کفایت اللہ رحمه اللہ تعالی و تبارک د ہندوستان پزمکا دمر لوی عالم تیر شوه دی که د ټولی دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي نو دا به پې دروند شي د دومره لوی علم خاوند هغه لیکلي دي چې سنتو نه رستو دوا که څوک فرض او واجب نه ګڼي لازم نه ګڼي نو بیا جایز ده زما په خبره پوهېږي مونځ چې وشو بس خبره خلاصه شو کار دیو ځان له دعا وکړو تخته که لازمه ملا نه ګڼه یو خدا چې ملا دعا ونه کړو تی د دې ځای نه نیسي کافره مانځه نه رستو دې دوا ونه کړه نو بیا هلته ترک واجب دی بیا هغه ملا ته پکار دي چې نه یې کوي چې د قوم د لاسه پې فرض او واجب ګڼي او که ملا آزاد و زه آزاد یم ما که دلته ونه کړه تاسو ما د مرۍ نیوی شئ څه ټیپرم په ما خرڅ کړي دي خیال هم راغی دي ځئ خپل کار کوئ چې لازم یې نه ګڼي نو مفتی کفایت الله لیکلي چې بیا جایز دي به جګړه ختمه شوه زما په دې خبره پوهېږئ نو عرض مې دا و عزیزانو چې خبره د جګړې نه سیوا په افهام و تفهیم هم حل کېږي زه او ته خو د کتاب تابع خلق یو د ائمه او تابع خلق یو تاسو خیال راغی بیګا یو سړی ما نه تپوس کو چې جی عربو ته تلم هغې خو ټول دلیل لاس ږدي او منځ کوي په دې سینه لاس ږدي ما له هغې مور منځ دا منځ مور نه یاد کړی دی نو مور خو یې دلته لاس خو ویلې رښتیا دی نو پوی خوشم چې دا خو بس خالی په لکۍ نیمګړی دی نور برابر دی مال ته بل ټایم بیا راشه بیا به دې پوی که نو کېدی شي وې سبا به د جمعې مونځ ته راځم نن راغلی بیا ادبي د معافي غواړم دې خوا وګورئ دلې لاس نامه نه لاندې لاس دا توسع فی الدین دا توسع فی الدین دې ته وایي چې لاس دې که دلې کې خو منځ شو که دې دلې کې خو منځ شو که دې دلې کې خو منځ شو که دې زوړند ونیو قرت ته وویلو منځ شو زما په خبره پوهېږئ دې ته وایي توسع فی الدین په دین کې ضیقت او تنګي نشته فراخي ده پکې غوږونو ته ګوتې وړل وګورئ 3 روایت راغلي پیغمبر دې ځای ته لاس کول او نیت تړل دام شته دې منکبینو پورې اوږو پورې دام شته الی شحمتیل اذن د دې غوږونو تر دې پیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دام شته نو کچا داسې وکړو نیت یې وتړل کچا داسې وکړو کچا داسې وکړو 3 واړو کې توسع ده نیت وتړلی شو هېڅ مذایقه نشته د ائمه اربعو په دې کې اصولي هېڅ اختلاف نشته چې که غوږونه دې راوننیول د شیخانو غوندې نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو هلته ته امام رکعت هم وکړي دی غوږونه راکاږي بیخ تی اوزا خو بس الله اکبر کا خلاصې کوه د غوږونه رانیولي نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو نیت مې کړی او څلور رکعاته او څلور رکعاته او څلور رکعاته په دې قهر دا زمونږ سپینګیري اخته یو بوډا مې چې ژوندی پرې نښوی د دوی د لاسه لاسه تنګ په دې قهر اخته خو پوی نه دا لویه ګناه ستا ده چې تا علم نه دی علم وې ایس تکلیف به درته ایمانی ویم زه په دې خپل زړه کې ښه مطمئن یم الحمدلله ثم الحمدلله
د خدای لاک لاک شکرونه په قرآن او حدیث په اصولو یې پوه کړی چې څه اصلي دین دی د هغې په اصولو پوه یم ما ته هېڅ تکلیف نشته او نه ستاسو دوا په کار ده راته مخامخ چا جرات کړی دی داسې ډېر کوڅه ډب موسه ډب په شیشه لګیا وي بجدګر مولا دا خبره داسې کړې دا داسې کړې هغه ورځ یو سړی راغی وی تا په تقریر کې دا پلانه خبره داسې کړې ده زمونږ مولا خو وی چې داسې نشته ما ته لږ مال راوله نو په سبا راغی وی جی خو وی چې زه نه ورځم ما چې نه راځي خو دروغ وی غلط وی ظالم ته لږ راوله چې ما پوي کی که زه تقریر کې غلط خبره وکم زما دا ایمان دی چې برملا به معافي وغواړم او به ویم چې دا خبره ما غلطه کړې ده توبه به وباسم چې خدای دې ما ته معافي وکړي توبه به وباسم عزیزانو ما هیڅ کار د عجب او د غرور لاندې نه دی کړی ځان ته غټ کتل به زه څه شی یم زه څه یم ما په خدای قسم دی چې دا د کوڅو په منځ سپی ما نه ښه دی په منځ سپی چې چینجي پکې شوي امانه ښه دی ځکه هغه سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به حساب کیږي ما نه سپی یم ښه دی زه څه شی یم یا ما کې به غرور څي غرور خو د هغه ذات سره ښایي چې څوک یې څه کولی نه شي څوک ورته څه ویلی نه شي کائنات ټول د هغه ملک دی هر قسم تصرف چې پکې کوي د هغه خوښه ده غرور خو د هغه د شان سره ښایي بنده به څه او د هغه غرور به څه ما په پاکستان کې غرورونه لیدلي تکبر مې د پاکستان د بادشاہ ما د جنا صاحب تقریرونه اورېدلي په دې صدر کې را روانو زاغه وخت کې نوې مولا شوی او ما یو غریب سړی او د ګلونو ګنټه ور اچوله چې یو پړق په دې مخ وواله ما غرور د صدر ایوب لیدلی ما غرور د یحیی خان لیدلی ما غرور د بوټو خان لیدلی دا ضیاء الحق چې خدای لګه د وړو پیشو جوړه کړې ده دکې لږ غرور که خیالو کوي نشته هر چا ته قبله و کعبه او خدای چینګه نیولي هر وخت بیت الله شریف ته منډه کې ورپورې ځان ومږي چې خدای په قبر کې کرا کې لړمان کې او کار څه کې خو چې دی پاکستان نه مې ونه خوځې نو په دغه لږ خپره ټینګه شوې نو عزیزانو غرور مونږ څه شی یو مونږ کې به غرور څه مونږ څه تاسو دې ځان ته وګورئ چې ځان کې لوی تیسمار خان درته ځان کې وایي چې زکام دی وایي ته راشه که نه زه خو دوایي دکان کې ناست یم چې داسې یا به راشه داسې پوزه به یې نیولي پیشي څه بلا در باندې شو زکام دی خدای په یو ځي سترګې په بله ځي سپېږمې بل خوا ارتې کېږي تاسو څه شی یئ څه نو مونږ به څه یو زمونږ غرور به څه نو در بهارا که شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ که ځان ګلونه کول غواړئ نو خاورې شئ نو رنگ رنگ ګلونه به ونیسئ مثلا تاسو د شاتو د مچۍ گبین کلیدلې اوس د شاتو مچکای دومره غوندې شي د دې مچای په دې دماغو کې دا ماده چا چولې دا چې تلاړه شه یا په ونو کې یا په غرونو کې یو داسې جال جوړ کا او بیا غ جال په غاړه او غیر چاپیر څوکیدارانو دروا عزیزانو دا بتاسو ته پته نه دا د شاتو مچکو کې هم یو مستقل عالم دی او مستقله دنیا ده
یو د دې بادشاہي د دې عام شاتو مچونه لغوندې لوی وي. د هغه بادشاہ آرډر داوي چې د دې غبین نګیر چاپیر څوکیداران ولاړي. د هغه څوکیدارانو کار داوي چې کومه موچای چې بار لاړ شي او د ګلونو رس راوړي نو اول هغه موچای چک کی. ګرانو محترم اوریدونکو، دا بیان د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب تاسو اوریدو. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي. ټلیفون نمبر دی 255 چې اسنه چې دی موچای چرتا بجای د ګلونو د رس راوړو چرتا په ګنګای نه ناستا او بدبوئی نه وروي. نو هغه څوکیداران چې دی دا موچای اول چک کی نو هغه نرستوي بیا غبین تپریدي چې اوس دنه نه لاړش. قرآن کریم کی سورت النحل مستقل سورت کې د شاتو د مجکو بیان دی او د دې د زندګۍ د نظام بیان. دا میګی دی چې تاسو یې ګورئ، میګی دې کې مستقله بادشاہي ده او مستقل نظام دی. پکې بادشاہ دے، پولیس دے، فوج دے، سزا و جزائے دا مستقل نظام دے. قرآن کریم کے د میگو مستقل بیان دے. کم سورت ورته ہوئی؟ سورت نمل. نمل عربی کی میگی توائی. په دې سورت نمل کې مستقل بیان دی د میګو. او بیان داسې دی چې یو ورځ د سليمان عليه السلام تخت په هوا روان، نو میګو بادشاہ آرډر وکړو چې فوراً ټول میګي سوړو تنه نوځي. دا خبره هوا یوړه او د سليمان عليه السلام په دې غوږ کې وکړه چې د میګو بادشاہ آرډر وکړو میګو ته چې تاسو سوړو تنه نوځي، دا تخت تیریږي چې پېمال نشي. سليمان عليه السلام حکم وکړ چې دا تخت کېدی او د میګو بادشاہ راوغوښتو چې زه ظالمم چې خلق په معلومه چې تا آرډر وکړو. چې اوس د بادشاہانو دماغ ته وګور. الله اکبر. د میګو بادشاہ دی او داغه دماغ ته وګور او د پاکستان د بادشاہانو دماغ ته وګور. عزیزانو، نن ټول ملک د خدای په قهر عظیم دی وجه نه گرفتار دی چې قرآن کریم نمون سبق د ژوند نه دی اغست. که د پاکستان بادشاہانو په دې 40 کاله کې سورت نمل او سورت نحل مطالعه کړې نو نن بستا د پاکستان نم داسې شی جوړ وې لکه چین دے، ہندوستان دے، روس دے، امریکہ دا. نن بتام اسمان سره خبرې کول. نن ستا د بار ملکونه د دنیا د آیټمو ایجادات چې کوي دا ټول سبق اغي د قران ناغسته.
او ټول سبق د هغه فطری وحی نه اغسته دی چې کومه القا دوی ته په دماغ کې قدرت کړي. خدا بدبخت قوم په سلويخ کاله کې قران کریم ته نږدې ندي راغلي. سبقونه ویلي دي بی ایم اے اف اے ڈبل ایم اے ایل ایل بی دا ټټپت دای کړی دي او په نوکرو باندې لګیدلی سی ایس پی یا پی ایچ ڈی کړی دا په نوکرو لګیدلی دي. به د ورځې په دفترو کې بسکټي خوري او مازیګر ماخام خزه رواني کې هغه لوبای را لوبای. نور د دوی دماغ دغه توزګار نه دی چې دوی څه فطری ایجادات یا د ملک د ترقۍ څه اسباب جوړ کی. دغه ته زمونږ ملک وزګار مونږه د خدای په قهر اخته یو. سزمون کمزوري دي مونږم دوی سره اخر د مالګي په غار کې پریوته ونو مالګي اوس وزول جاوید مالګه پلیتا شو د اخر په کې پریوته ده. ایو بزرگ ولاړو هغه آنکه درکان نمک رفت نمک شو. کم خرچ د مالګي په غار کې وګرځي دو اخرم مالګه شو. نو مونږم د دې پلیتو په ډند کې ورغورځېدلی یو. مونږم قران نه چې دی یو زیارت جوړ کړي دی او چرته مالدار سرمایدار مرشي یا بیمار شي پیوي وایو چفرا چفي کو په باندې او خپل مفاد مد نظر کړی دي. دا سبق مونږ دی قوم ته چرته او نه خود چې بدبخت قوم نن د دنیا ملکونه انګريز ولی جاز جوړي او تی ولی نشي جوړولې. انګريز ولی بحری بیړه جوړي او تی ولی نشي جوړولې. ستاد تمامو کارخانو مشینری چې دا هغه د بار ملک ناراضي دغه اوسپنی او دغه ایټمی ذرات خو هغه ملکونو کې دي او ستا ملکونو کې دي. تی ولی نشي جوړولې او غوی ولی جوړولې ولی تاسو تندرواله او تاسو سره دا فکر نشته. عزیزانو تاسو ندی لیدلی یا لیدلی یا نلیدلی یا کلیدلی دی ورته خیال نه دی کړي. دا د ورسک ډیم چې جوړېدو د انګريزانو جوړول. کومه طریقای چې د ډیم د پاره اختیار کړي و استاد انجینیران او اکسیانان دا به د سربو میخو غوندې خط پرسیدلې خېټه پرتو او انګريزانو به ستا په دې دریاب کې دننه بورینګونه کول او په بورینګ کې به پخپل کوزیدا او پکې به سیمټ او شګیا چو. ستاد ملک اکسیانان او انجینیران پرې د ټیکادارو سره لب جبو کیو کمیشنو سوداګانې ور سره وکیو د ټیکو فیصله ور سره وکي چې دا د 500 لک ټیکا در کوم او 6 لک به زمای او 10 لک به ته په سخاوري ری ولګیو سبب بچ کیو سبب څه شي او سبب څه شي. ستاد ملک انجینیران دا کار کوي. د پردی ملک انجینیران راغلی او استاد ورسک ډیم چې جوړول زو ورغلم ما تماشې کول. دا د توربلې ډیم چې درته چا چولې ده استاد پاکستان غغغغ تقرنی چې د قبر نروزی او کفن په سر نیولې د توربلې غوندې ډیم به جوړ نکي. دا درته انګريزانو جوړ کړي. دا سیای چین چې نن ته چې دا د چین سړک مونږ جوړ کړي د چین سړک دا سړک درته چینیانو جوړ کړي د ورشه تماشا وکړه چې په کوم رنگ جوړ کړي او څنګه بوتله ته سره کې جوړه ستا سره کې خنن جوړي سبب کې دا سوري شي دا غارونه پکې شي. اوس بیا لو به جوړه ده صاحب کونسلران به پاس کی. ضیاء الحق او جنیجو په خبر ګستر ګوړاند شي د ملک ته د
د الیکشن ډیر ضرورت چې دا ملک د خدای په قهر اخته د دې ضرورت چواړیانو جمعدار کا جوړ شو نو څپې او کا جوړ نشو نو څپې کوم الیکشن باندې چې د ملک دارو مدار دی هغه ته نږدې ناراضي بیاداری صوبې وزیر اعلان چې دی د توتاگر کی غوندے ادرولې په ٹی وی باندې او یہ الیکشن بہت اچھے ماحول میں ہوگا ہم نے پولیس فورس استعمال کریں گے ہم ملیشیا اور بارڈر استعمال کریں گے زنانہ الیکشن پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوگا وہ ہوگا دې ملک ته دې ضرورت هډیر خدیدا خلق خدای پاک دې نور په قهر عظیم گرفتار دا پاکستانیان خدای پیژندلی که خاورز مولیدا او مړم نراشی په قبر می متیازي په دې پاکستان چرته چې دا بے ضمیر او بے غیرت قوم تاسو ګورئ دې خلقو سال جوړ کړي هر یو ځان له یو د مور میړه پیدا کړي دی او ځان سره ګرځي هر یو چې ګوري یو مندانو ایرانی ولې دغه ته نه ګوري چې لکه دا خر دی ټټو دی سړی دی غوی دی چرته د سړی زوی دی بنی آدم دی او بس مندانو یې مخکې کړی دی او صاحب یو غوی مت بیګاره ته چاوي وې دلته یو کلی کې وې نه کسه ولاړ او نه هوارو سره صاحبا دا د خوشاټر زامن مرګري نو ډېر خی خدای پیژندلی ان شاء الله خاورز باندې ګوري ډېر خکار دې مبارک هم خدای پیژندلی کدی ملک قوم کې غیرت وې او دوی کی ایمان وے چې د بلدیاتی الیکشن اعلان وشو بیک आवाज بټول قوم ویلې وے چې تو لعنت ستا په دې مخ او په دې الیکشن مونږ الیکشن نکو بایکاټ وے د ټول ملک واغی ته پته ده اخو د موسی علیہ السلام ته شیطان یو ورځ وی چې جی ما هیڅ غلطی نه کړی او دا خلق زمانہ ما بدنامي چې دا د شیطان حرکت ده ما هیڅ نه کړی نو موسی علیہ السلام ورته وی چې یو ورځ تراشه او ټول ورځ بدل تما سره ناس دي بار بنوزي ګورو چې د خار کې څوک جګړه کوي کنه کوي ټول ورځ موسی علیہ السلام سره شیطان تیر کړه مازیګر شو اس کیس را نغه چې پلانی ځای کې دماکا وشو ابل ورځ بیا دماکا وشو اندر شهر کې وشو الو یو سړی ونیو یوی ونیو چې ویني و چا په کو نه ومنډلو ام سکړو تاسو خدای هلاک کچ هلاک شي خو چې ووم نیو چوکیادګار کې اعلان وکي او راوي باسي او د دې قوم په مخ کې ته سر قلم کوي چې ووم نه متصب پولیس به دا غي انټاروګیشن کوي ما ته معلوم دي د پولیس انټاروګیشن پولیس دلاسه خود دې ملک بیړه تباہ ده پولیس په انټاروګیشن کوي وونی و خراوی باسي کوي نو پردي بچي کباب کړه پردي ماشومان مړ کړه او سړی ونی و اب انټاروګیشن کوي پښتني به تی څوک کوي ډټ کا گوا ډډو تاسو خیال راغی د قوم بچی علالیږي او کباب کیږي لګیا اوس عزیزانو زمونږ ملک
شیخ سعدی مونگا سپی جنو یا مولانا روم سپی جنو کنا جی مونگ خوز دے ورزو کے کا خیالو کئی اول د منبرای په غم اوس چې د میرای په غم یو چې میر بسوک جوړي د خار کې تاسو ګورئ او د کلو ملو کې چیرمن بسوک جوړي لکه په تور بلا د ټولو والے شو خو سوک به میر شي یا سوک به چورمن شي سب بلا خو به پیوشو څه غم وړي کم بخت او بدبخت چې شپه او رزم بل غم نشته خو بس اړوت خړت جوړ دی الته په صاحب حکومت اعلان وکړي چې میر چې دی هغه به مسلم لیگ جوړي دا ملک د مسلم لیگو د پلار ټیکا ده جنیجوی په مدینه منوره کې اعلان وکړي چې 80% منبران چې دی هغه مسلم لیگ کامیاب شي مدینه کې ته په خبر ګستر ګوړند شوس په مدینه کې تا سره د مسلم لیگ وغم الته خود پیغمبر روزی ته ودرېګا درود وایا سلام وایا دعا وکړه پاکستان ته چې خدای زې وزیر اعظم ما پروردگار ته پکې د قهر او غضب نه مون خلاص کې د بمبارون هم خلاص کې خدای دا پردی بچی چې کباب کیږي د ملک له د خیر اسباب جوړ کې پټه پړون شي الته دا دعا وکنه ته 80% مسلم لیگ کامیاب شي دا استعمال زه هو تاسو ته ایمانی وایم چې دغه جمعې مونږ ورکولو نه مې مړه تور شوی کار کلمې پرې خو یزایرورا لری کېږي دا څه ملک دی یا دا څه قوم دی ورځ بیرته در باندې د دشمن جاز راشي پرون چې تا د لنډی کوتل نه 13 امبولانسو کې د بم کباب شوی خلق راوړ 13 امبولانسو او بیا حلم نوے پرون د 400 د اډې نه دی سمره خلق په بمونو تکشي خلق راوړ ورځ بیرته نو پرون راته یو اخبار والا ټلیفون کړو وی چې څه بیان ورکول غواړي مال یو 2 شعر دي که پکې دا وراولې نور څه بیان خو مال نه راځي ویلو آیا مالا شیرون دادی کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں چرته څوک لګیا دي تخت جوړي حکومت جوړي اقتدار جوړي کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں چرته د مور یو بچے دے په بم کې الوته دے په تخته پروت ته لمبئی قبر د پاره تیاری ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن چرته خزه ناستی دی ناوې جوړی
بار سړی په جنج راغلی دي کلاشنکوف ور سره دي او ډر ډر دځه کوي او چرتا د مړو کپنې ګنډلې کی نه دا شعرونه دي کدا اخبار کې لیکل شي دا زمونږ ملک نو زما عزیزانو عرض داو چې ملک نن د الله تعالی په عظیم قهر او غضب کې گرفتار عظیم دین مخ کې ګورئ چې نور بچکی نن خبر پوئی پوئی موئی نہیں دروس صدر چې امریکې ته تلو شپږ زره صحافیان امریکې ته رسیدلی صحافي پیژنې ماما څه ته وایي و یو طیفه د عربو سره چې کوم دي یو منټ پوه نه شوې ماما پوه نه شو ما خو درته وی زما خو بیړه غرقه ده ته پوه شوې که نه هغه د خدای ساده راته خوله کې ناست یې که نه چې په خبره نه پوهېږئ شپږ زره صحافیان امریکې ته رسېدلي دي شپږ زره او په امریکا کې په تمام ملک یو عجیب و غریب چراغان دی چې د روس صدر گورباچوف امریکې ته راغلی ستا د ملک وزیر او صدر چې بل ملک ته لاړ شي نو د هغه ملک سربراه ورته وایي اډې ته نه راځي یا ورته کم کوساډب وزیر راولیږي یا ورته څوک سیکرټري راولیږي چې ورشه جاز نه راکوس کا او رای والا چرته هوټل کې کېناوه دا ستا د ملک عزت دی عرب ملکونو ته تللی دی پته ولګوئ چې شاه فهد د سعودي عرب سربراه چې دی شاه فهد راغلی دی ایرپورټ ته د دوی ریسیو کولو لپاره خو هغوی ته پته ده که نه چې دا خیر غوښتوله راغلي دي نو چې تا له ملنګ راشي او درته وایي چې پیسه راوړئ خدای مو بخا نو ته به ورپاسې تاسو به ورپاسئ ورپاسې خو به هغه چاله چې ته پوهې چې داسې سړی راغی چې ته دا پوهې چې دا خیرمال دی سپېلني لوګی کولو والا راغی نو ته به څه ورپاسې دا د دې سربراهانو د لاسه ستا د ملک عزت دی په بار ملکونو کې بیا په دې پوهې چې ستا د افغانستان مذاکراتو کې هیڅ پیشرفت نشو د روس او د امریکې منځ کې د افغانستان مسله همدغسې مرداره پاتې شو هیڅ پیشرفت پکې نه کېږي وجه څه ده وجه دا ده چې امریکا ستا د ملک خپل سټیټ جوړول غواړي او امریکا تا خپل غلام جوړول غواړي نو پیشرفت د افغانستان مسله کې نه کېدو یو لویه وجه دام ده دلته تم خوشحاله چې خدای د کابل جوړ او مکی ولی که په کابلیانو راوریږي نو په تاسو هم راوساسي که نه تاسو هم ورسره نستی غوسې شوي دا تاسو د خدای د پاره د کابل والو خدمت کوئ
او دا اورېدو خبرې نه دي راشي چې درته وخم. نو عرض میں دا و عزیزانو چې ملک دې بحران کې خطه دې لګیا دی چې دینه مخ کې بچکی کله دشمن جاز راشي او ستا په فوجي کیمپ بم راو غورځي ته په ایمان وای چې دا اعلان جنگ دی کنه دی. زوز د ملایم دی جماعت کې ناشته او یو سړی کوتک په لاس راغی او په جماعت کې په مارا کې خوي نو دینه سیوا بل څه شته چې زماو دغه جنگ به پکېږي بل څه شته. نو په یو ورځ استاد لنډی کوتل فوجي کیمپونه وشتل او په بل ورځ درته د باجوړ وشتل او پرونه درته په 400 کې وشتل او تلګیا د بار ملکونو دورې کې او د کرکټو تماشې کې یو بل نړۍ غوندي خبرم بکیدا او دا تپوس بکوم چې ابل اورزه دوبای تا د جلیل کبابی کباب چا غوختی دا چا غوختی دوبای تا د پیښور د نوتیا او د جلیل کبابی کباب چې سو غواړي وای په ایمان درته وای چې د دنه لوی بیغمه به د خپل ملک نه بل څوکي دوبای ته نو عرض میں داو عزیزانو چې زمون ژوند خو انتهایی خطر کې دی او مونږ ته د 1 منټ هم پته نه لګي چې ار چرته ناشته نو ته په امن کې نه که په کور کې په امن کې نه که په دکان کې په امن کې نه که په لار روانه په امن کې روان به او غراز بشي تیکا تیکا به پروت د ملک د بے امنۍ دا حال او حکومت سره غم د دې دی چې اعلی دا د چواړیانو مشر جمعدار بم مونږه مسلم لیگ جوړو په دې ملک کې دا نور خلق د خدای بندگان نه دي یا د نورو په دې ملک کې څه حق نشته دا د مسلم لیگ کو جایگیر دی د ایمان تقاضا دا او ایمان دا ده چې داری صوبې سربراه اعلان وکي چې ټول ممبران آزاد دي چې څوک خوخه هغه د میر جوړ کی په کار خدا سي ټول آزاد نه ټول راوړي او لاس ورته بربند کی چې دا ګورئ کړت کوي او نجی مونږ سوي دي په مونږ د ممبران د مور پورنی کې ما پیجن دي دا ممبرانو ایمان بز تاسو توخند تاسو چورتا زمبای کې دی او دا کامیاب کړیم دي دا بدر تاسو وخه